د پاکستاني طالبانو د ملاتړ په اړه د هند، پاکستان او افغانستان ناندرۍ راپورته شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې ماښام په یو مفصله اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ادعا په کلکه رد کړې چې ګواکې پاکستاني طالبان د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښوي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د ملي امنیت پالیسۍ له مخې یوه ترهګره ډله ده او لاسونه یې د افغانانو په وینو ککړ دي. اعلامیه زیاتوي چې پاکستاني طالبان او ملاتړي ډلې یې له پیله د افغان حکومت او خلکو پر ضد جنګیږي او ګڼ مشران او غړي یې افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبرې د پاکستان او هند د تازه لفظي جنجال په غبرګون کې کړي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور له خپرېدو وروسته یې یو بل د پاکستاني طالبانو او جیش محمد لشکر طیبه په ملاتړ تورن کړي دي. د ملګرو ملتونو راپور وایي طالبان، القاعده او نور ترهګرې لا هم په پاکستان کې خوندي ځایونه لري. د دې خبرې په تایید د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان انوراګ شیراستو تېره سه شنبې رسنیو سره خبرو کې وویل چې پاکستان رښتیا هم د نړیوالې ترهګرۍ مرکز دی. ښاغلی شیراستو تور پورې کړی چې ګڼې ترهګرې ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او افغانستان ته وسلوال لیږدوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له پاکستانه پوښتنه وکړي او پر دې هیواد د بندیزونو پر لګولو غور وکړي. د نوموړي د دې څرګندونو په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پر ورځ په یوه اعلامیه کې تور پورې کړی چې په اصل کې هند په افغانستان کې د پاکستان پر ضد وسلوالو سره مرسته کوي. د پاکستاني حکومت په اعلامیه کې ادعا شوې چې د ملګرو ملتونو رپورټ د پاکستان د دې دریځ ملاتړ کوي چې پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې او د هند په مرسته د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې همداراز یادونه شوې چې هندي جنګیالي په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې سره یوځای شوي دي. پاکستان همداراز تور پورې کړی چې هند د افغانستان سولې بهیر ګډوډول غواړي خو پاکستان نړیواله ټولنه له دې ګواښه خبره کړې ده. خو اوس د پاکستان د دغو تورونو په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد نه کاریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکاروي او د سیمې پر هیوادونو په یې غږ کړی چې د افغان سولې په بهیر کې مرسته وکړي او د رغنده رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د افغان روغې جوړې لپاره د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر، پاکستان او افغانستان ته سفر کوي. د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیلزاد به دغه سفر کې له طالب استازو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوي تړون او بین الافغاني خبرو د پیل په اړه وغږیږي. خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون له لاسلیک وروسته قطر، افغانستان، هندوستان او پاکستان ته سفرونه کړي او د افغانستان د راتلونکي سولې په اړه یې له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی معلومات د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.